امام ترمذی رحمه الله عجیب روایت نقل کړي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د الله محبت لاس راځي. تاسو سوچ وکړئ عجیب روایت وایي کله چې الله د بنده سره محبت پیدا کړي اول وارې په اسمان کې جبریل راوغواړي وایي راس زما د پلانکي سړي سره محبت دي تو محبت سره. جبریل علیه السلام بیا راولاړ سي ټول د اسمان فرشتو ته وایي وایي د الله تبارک وتعالی د پلانکي بنده سره محبت پیدا شوی دی زه هم محبت سره کوم تاسو هم ورسره وکړئ د الله تبارک وتعالی دې باندې. بیا د اسمان فرشتې له محبت سره او بیا یې نتیجه دا وي چې په دنیا کې الله پاک جل جلاله د خلکو په زړونو کې د ده مینه ور واچوي. هر څوک مینه ورسره لري یاره دا پلانکی سړی دی سره باندې ګراني ولې بس دی ښه دینداره سړی دی هلته الله د خلکو په زړونو کې د ده مینه واچوي. العیاذ بالله خدا به وکړه که چیرې داسې وي چې یو کس د خدای تبارک وتعالی سره عداوت او دشمني وکړي او الله تبارک وتعالی خپل مبغوض اعلان کړي چې زما د دې سره بس بد کېږي بیا جبریل علیه السلام راوغواړي. جبریل ته وایي هغه پلانکی کس دی د هغه څخه زما ډېر نفرت کېږي ته هم نفرت ځینې وکړه. جبریل راولاړ سي بیا د اسمان و ټولو فرشتو ته دا اعلان وکړي چې د پلانکي بنده څخه د الله بد راځي زما بد راځي ستې هم باید بد ځینې راسي. او بیا نتیجه دا اوسي چې بیا الله پاک د خلکو په زړونو کې د ده نفرت ور واچي په ځکه کې هر یو بد ځینې وایي دا څه منفسه سړی ولې بس د غیبي بد ځینې کېږي دا الله جل جلاله د خلکو په زړونو کې د ده نفرت واچي کړه د الله د بغض علامه یوه علامه دا ده. لہذا هلته به سړی د الله محب جوړېږي چې د خدای د رسول سره محبت وکړي. قرآن باندې ګوالې مال ټول الله وایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای زما محبوبه ورسه دې امت ته ووایه که تاسو غواړئ چې موږ د الله سره کما حقه مینه لرو د الله سره مینه هله راځي چې تاسو د خپل نبي تابعداري وکړئ د هغه پر نقش قدم روان سئ د هغه د سنتو لحاظ وساتئ د هغه د طریقو لحاظ وساتئ د هغه د زندګي هره لمحه په ذهن کې کښېږدئ پر هغه باندې روان سئ. بیا دا ستا محبت د الله سره هم رښتونی دی د رسول الله سره هم رښتونی دی د آخرت و د قرآن سره هم رښتونی دی او د جنت سره هم رښتونی دی. که وایي د الله سره مینه لرم د رسول الله سره مینه لرم زما او ستا مینه یوازې په 12مه ښه معلومېږي نور بیا دی 12مه هر یو دا کوشش کوي چې غټ مثال هر یو دا کوشش کوي چې په نبي علیه السلام درودونه ووایي. آیا دا ټول کال بیا ته فارغه یې که نه بیا که د نبي علیه السلام د سنتو هر مخالفت کوي کوای مشکل نه لري که دا ته ریا وایي وایي یاره پلانکی سړی دولې سخي دی په 12مه لس پسونه حلالوي لیکن د ده عمل ته چې وګورې نجونو برېتونه مې دواړه خري دا درواغ وایي په محبت کې د نبي د محبت څخه پسونه حلالوم شکل او صورت د هغه په محبت کې نه جوړوم که نه دا درواغ دی سراسر درواغ دی که دا د رنګ صورت شکل لباس وضع قطع معاملات کاروبار ټول د دې دا ښکاره کوي چې والله که دغه د محبت لا ورسره لري ته په دنیا کې د یو چا پیغور پر ځان نسې وړلی چې ژر پرېږده او دلته بیا وایي زه نبي علیه السلام ډېر ښه محبت لرم دا خبره امکان نه لري دا سړی په خپل قول کې سوچه نه دی دا رښتونی نه دی. لہذا د محبت علامه هله راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت کامل اتباع وکړو او کامل اتباع هلته راځي موږ چې د نبي علیه الصلاة وسلام سنت د علماو څه زده کړو چې بیدیدي څنګه سنت یې و چې راویښ به څه څنګه سنت یې و چې ولاړ به څه څنګه سنت به و نو بیا به هلته ته د نبي علیه الصلاة وسلام محب ګرځئ. لہذا پکار دا ده چې موږ د نبي علیه الصلاة وسلام محبت او مینه زده کړو. یو د خولې مینه ده یو د ریا مینه ده یو د زړه مینه ده د زړه مینه موږ د خپل محبوب سره وساتو. ګورې ما مخکې هم د دې درته ویلي دا هغه سردار الانبیا دی چې د قیامت په ورځ به ډېر غټ انبیا ستر شخصیات به دا وایي چې الله کشکې د زه د مینه وایي جوړ کړي دی د امت وایي. نو دا افتخار الله موږ ته راکړی دی دا افتخار الله زموږ په برخه کوي چې موږ رقم نه اهله مردارخواره کسان د دې شایسته نبي امتیان جوړ شي دا افتخار الله موږ ته راکوي. موسی علیه السلام به خپله وایي الله کشکې چې زه د ده امتي جوړ کړی وای
داود علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول به دا وایي چې کشکې زه لیکن ما او تا ته الله دا افتخار را کړی دی خو سمبالول یې نسته، سمبالېدل ډېر ګران دی. دا خوند را کوي چې د نبي امتي یم، مسلمان یم، الحمدلله، شکر دی مسلمان یم. د اسلام چې کومه تګلاره ده هغه منلو ته نه یم تیار، هغه خوند یې ډېر نه را کوي. که یې راته ګران یې عمل ورباندې لري. تاسو وګورئ د نبي علیه السلام محبت دا د صحابو سره زده کېږي. د صحابو زندګي دا زموږ دپاره یو نمونه حیات ته چې موږ باید هغوی پر نمونه باندې په هغه باندې کم باندې موږ خپل زندګي تېره کړو. د راتلونکي نسل دپاره یو غټ سبق دی د دې څخه. صحابو خپل رسول ته مینه محبت حقیقي مینه ورکړه، داسې مینه ورکړه چې سرښندنه یې مو پر وکړه، زرغونه باغونه یې پر قربان کړله، وطن یې پر قربان کړه، اولاد و بیبي و دا ټول پر قربان کړل. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره څه چا ودرېدل؟ حقیقي ودرېدل. ظاهر باطن شکل صورت مال دولت محبت دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې قربان کړي، د هغه په شکل یې ځان جوړ کړي. نو بیا هغه و چې نبي علیه السلام د دغه د نبي علیه السلام ملګرو ستاینه الله کوي. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دې څخه راضي دی، د خپل رب څخه راضي. ویا راضي دی، راضي شو. ته دې ته سوچ مه کوه. د الله رضا هلته دې ته میلاو شو چې دې د خپل نبي کامل اتباع وکړه، د خپل نبي پر یې د هر قسم خواهشات قربان کړه، رسم او رواج یې قربان کړه. هغه قریش، هغه عرب چې دوی دومره بد رواجونه درلودل، بد رسمونه یې درلودل، لیکن کوم وخت چې نبي علیه السلام رالی او دوی به هر یوه ایمان پر راوړي، هغه ټول رسم رواج ته به یې اور واچوي، ختم به یې کړي، خپل د نبي د کشکدم به واخیست. دا موږ ته تاریخ په دې ګواه دی. دا تاریخ موږ ته دا ثابته کړې دی چې هغوی د دغه مینې او محبت ته داسې اظهار وکړي، داسې امت لره ښکاره کړله چې په هر لار باندې دي د خپله مینه د خپل امت لپاره د راتلونکي انسانانو دپاره ښکاره کړي چې داسې مینه د خپل نبي سره پکار ده. لہذا عزیزانو، ایمان کامل موږ غواړو. ایمان کامل دا د نجات علامه ده. نجات ایمان کامل هغه وخت کامل مؤمن جوړېدلی سي چې د خپل نبي سره محبت وکړي، د خپل نبي سره به مینه کوي، د نبي علیه السلام سره که هماحقه صحیح محبت کوي، د هغه په رضا کې به ستا خپل رضا پرته وي، د هغه په مینه کې به ستا خپله مینه پرته وي.